السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. که څوک غواړي چې خپل ځان مغفور جوړ کړي، الله ورله عفو وکړي او د خپله غاړه له اوره څخه ازاده کړي، الله یې اهل د جنت وګرځوي، نو هغه دې خلکو ته جماعتونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي که چا روژتي ته روژمات ورکوي، هغه روژتي و کان مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار. دغه روژتي ته روژمات ورکول دا به د ده د ګناهو دپاره مغفرت شي او د ده غاړه به الله له اوره څخه ازاده کړي، اهل د جنت به جوړ شي. وکان له مثل اجره من غیر ان ینقص من اجره شیء. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ده ته به الله دومره اجر ورکړي لکه هغه چې روژه نیولې ده. که یې څوک راولاړ شي 10 نفرو صائمینو روژتیانو ته روژمات ورکړي، هغه د ده په اوبو باندې تنده ماته کړي، د ده په ډوډۍ باندې لوږه ورکه کړي، نو د ده په عملنامه کې به د 10 نفرو د روژو ثواب ولیکل شي. د هغه روژتي ثواب به هم نه په کمیږي، ده ته به الله جل جلاله پوره ثواب ورکړي. صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ یا رسول الله زموږ سره خو هغه څه نشته چې موږ روژتیانو ته ورکړو، موږ خو غربا او مساکین یو. یا رسول الله موږ خو خپل په نس باندې حیران یو چې څنګه به په روژمات مړوو، نو موږ به بیا څنګه بل څوک موړ کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ثواب الله هغه چا ته هم ورکوي من فطر صائما علی تمرة او شربة ماء او مذقة لبن. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که یو خرما ورکړي او که یو غړپ اوبه ورکړي او که یو غړپ شیدې ورکړي یا شلومبې ورکړي، دغه ثواب هم الله جل جلاله په لاس هغه غربا او مساکینو ته ورکړي. که څوک زما پسونه په وس نه دي پوره چې حلال یې کړم په روژمات باندې خلکو ته ډوډۍ ورکړم، یا څوک زما دا په وس نه دي پوره چې زه په خارج کې یم هغه پسونه واستوم پاکستان او افغانستان ته، خو دا خو بیا په وس پوره وي چې د خرما پیسې واستوي، دا خو بیا په وس پوره وي چې هغه د یو لږ څه پیسې واستوي. موږ خو د آخرت د سرمایې څخه ډېر بې برخې یو، مسکینان او غریبان یو، خو د دنیا په سرمایه او د دنیا په محبت باندې بیا ډېر ښایسته او مزین یو. پخواني خلک، پخواني قومونه به ټول د مسجد پر مخ به روژمات کاوه، په جومات کې به روژمات کاوه، یو فقیر و مسکین به هم راکړی مړېدی به د یوه کور خوراک به بل کور کاوه، د بل کور خوراک به بل کور کاوه، ټول کلیوالو به غابونه راوړل، خپل مخ ته به یې نه ایښول، نو ټول به په دې ثواب کې مأجور او شرکان به سول سره. له بده مرغه نن هغه اسلامي عنعنات، هغه اسلامي رواجونه د جامعې څخه ځي، بس نارینه هم لکه ښځینه کور روژماتونه کوي. او دغه رنګه د سلمان رضی الله عنه څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال. که چا په حلاله نفقه باندې روژتي ته ډوډۍ ورکړله یا یې اوبه ورکړلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ صلت علیه الملائکة فی ساعات شهر رمضان. ملائکې پر دغه انسان باندې درود وایي، مغفرت ورلره غواړي په ټوله میاشته د روژې کې. وصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصلی علیه جبریل لیلة قدر. د لیلة القدر په شپه باندې بیا جبرائیل امین پر دغه چا باندې چې روژتیانو ته خوراک او څښاک ور برابروي، جبرائیل امین په هغه شپه باندې ورلره د رحمت دعا کوي چې یا ربه پلانکۍ د پلانکۍ زوی یا پلانکۍ د پلانکۍ لور دغه بیبي یا د عجي د خلکو ته روژماتونه ورکول، الله ته ورباندې ورحمېږه. نو په هغه عظیمه شپه کې چې لیلة القدر د فضایل به بیا انشاءالله که ژوند و درته بیان کو، په هغه شپه کې به د دې شپې په رحمت او د دې شپې په فضیلت او په ثوابو کې به هغه څوک شریک سي چې هغه روژمات و صائمینو ته ورکوي، روژتیانو ته روژمات ور برابروي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت من جهز غازیا او جهز حاجا. رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک د مجاهد نفقه له شا لخوا د کور ور برابروي او یا څوک حج ته ولاړ سي، دغه نفر یې د هغه حجي صاحب د کور نفقه ور برابروي او یا څوک روژتي ته روژمات ورکړي، کان له مثل اجورهم من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. ده ته به الله د غومره اجر ورکړي لکه هغو ته چې په جهاد یا په
حج او یا په روژه کې ورکوي. صحابه کرام مبارکانو به دا عادت درلودی چې مجاهد به جنګ ته ولاړی، هغه د کور نفقه به یې ده پر غاړه واخیسته، زه خو له جهاده اوس پاته شولم، زما نوبت نه دی، ستا د کور نفقه پر ما، د هغه کور خدمت به یې داسې کوه هغه لکه د خپل کور خدمت. صحابه کرامو په زمانه کې چې به څوک حج ته ولاړل یا به عمرې ته ولاړل، د هغه کور نفقه به صحابه کرامو داسې ور برابروله لکه د خپل کور، ځکه د هغو مطلب دا و چې موږ لاسته راوړنه راوړه لاسته، او روژه ماتونه به یې صحابه کرامو یو له بله سره برابرول.